إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وسلم. جناب صدر محترم او زما عزتمند علماء کرامو او گرانو مشرانو ورونو دوستانو، د دې پاکو خلقو دې جماعت کې چې ناستي او دا چاپیره چې ولاړ او ناستي، دا لوی اجتماع او دا لوی راغونډه او د مبارک تقریب کې دا ناسته، دا د یو بزرگ، د یو لوی شخصیت، د یو عاشق رسول داغه د ژوند د برکاتو یو نتیجه ده او داغه د خدای پاک سره د تعلق د ښکلو اثر دی. یو شخص دی چې نوم یې حاجي محمد امین صاحب دی رحمت الله علیه، نه د ځمکو خاوند دی، نه د باغونو مالک دی، نه بنګلې شته، دغه د خټو کورونه دي، نه موټر شته، نه سیاسي دا مشهور لیډران چې په کم طرز ژوند تیری، نه په دغه طریقه ژوند، د خدای پاک سره تعلق، د حضور پاک رښتونی عاشق، مجاهد، د دین دردمنو، په ټول ژوند کې د خدای پاک سره تعلق پاتې شوی دی. داغه تعلق دا اثر دی ورونو چې داغه د مرګ نه پسم خلق داغه پایات کې داغه د ایصال ثواب د پاره، داغه د ښکلو تذکرو د تاریخ او داغه د مبارک نعتونو اورېدو د پاره راجمع کی. چا چې خدای پاک سره تعلق لرلی دی ورونو، داغه خدای دنیا کې هم عزت کړی دی او آخرت کې هم کړی. قسم دې د بادشاہانو په یاد کې به داسې اجتماعات نی. زمونږ په وطن کې څومره خانان دي او غټ غټ لیډران دي، څوک یې څه کوي؟ څوک مړ شي قسم دې د هغه په بنګله کې خره سریږي، څوک یې ګورم نه که په هغه ساعت ها هوی، څوک یې بې څه کوي؟ یو فقیر انسان چې د حضور پاک عشق او محبت په سینه کې خدای پاک داغه د ژوند دا اثر پیدا کړی دی چې داغه د مرګ نه پسم خلق داغه سره محبت. حضور پاک په خپلو نعتونو خوشاله ده. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه زمونږ د علاقه کې چې څومره شاعران تیر شوي دي یا دي، د دې ټولو نه زیات ښکلې
د صحیح شعرونو خاوند. قسم دې هر شعر چې سړی اوري نو هغه د زړه د کومې نه او د سینې د درد نه لګیا. زه به مدینه منوره کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه چې برایات شو، ما وی قسم دې د دې ځمکې اوسېدونکي لایق هغه زمونږ حاجي محمد امین صاحب. دې مشرانو خو هغه لیدلی دی او ډېرو کشرانو به نه لیدلی. نو د هر چا یو عقیده دي که زما د چا په ولایت کې شک وي نو شک به وي، خو د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه په ولایت کې مې شک نشته. قسم دی هغه به جم دیو، ما به وی دا شخصیت به وفات شي خو د ده په شان شخص به پیدا نشي. زمونږ په علاقو په نږدو صوبه سرحد کې ما ته د حاجي محمد امین صاحب په شان شخص نه دی ښکاره شوی چې دا ټول صفات پکې راجمع، دا خدای پاک پکې پیدا کړي. ډېر د نوې رڼا خلق خو دې نعتونو ته ناشنا وي، خو د دواړو جهانو سردار په خپلو نعتونو خوشحالېده. که چا حدیث ویلي بخاری شریف کې مسلم شریف کې د حضور پاک هغه نعتونه ذکر دي چې صحابه و کرامو به وی د هغې مستقل شاعران. حضور پاک د حدیبیې په موقع کې روان، د صلح مطابق عمرې له روان. یو صحابي وی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. دا شعرونه وای. عمر فاروق وای عبدالله ابن رواحه ته چې د حضور پاک مخ کې او د حرم پس مکه کې ته دا وای حضور پاک یې پرېږده. د حضور پاک صفتو وی دا په دې کافرانو داسې لګي لکه توره چې تړلې راخلاصه کړي. حضور پاک په چې خوند به یې ورکړ صحابي ته به یې ووایه. صحابو نه شعرونه اورېدلي دي، خپله مدح یې ترې اورېدلې ده، هغه په خپله مدح خوشحالېده. د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه مدح ټوله رښتونې ده او چې څه ویلي دي دا د ده د زړه اواز ده. نو شاعران به بناوټ به یې پکې، د دې وجې نه د هغې الفاظ به کله د شریعت مطابق نه. ابه د حضور پاک د ذات تشبیه داسې خبرو سره وکړي چې دی به په خپل خیال کې هغه ډېر لوی ګڼي او حقیقت کې لویه بېادبي. ته جام جمشید دی، تا تخت طاووس دی، هلکه دا جمشید سي او تخت طاووس سي، څوک د ګانو په وزنونو او څوک د څه په وزن. د حضور پاک یو صحابي دی دغه د حضور پاک صفت کوي وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. یو صحابي دی رونو هغه یو لویه قصیده ده، قصیدې رنبي الفاظ چې دي په هغې هغه قصیده مشهوره ده بانت سعاد. حضرت کعب ابن زهیر رضی الله عنه پخوا سخت کافرو، دا ګورې د حضور د مدح او نعت پورې د حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه به تاسو په مجلسونو کې اورئ. سخت کافرو د حضور پاک سپکه به یې کوله، د صحابه کرامو د حضور پاک د بیبیانو. مکه مکرمه چې فتح شوه نو حضور پاک د 1400 کسانو متعلق ویلو 8 سړي او 6 ښځې چې د دوی جرمونه ډېر سخت دي، دوی ته به د قتل سزا ورکړي. یو پکې کعب ابن زهیر د خپې وښکلې یو ځای ته بل ځای ته. چا ورته ووایي که مسلمان شي ټول جرم به دې معافي. وی ښځه ما خو اسلام خوښ دی، اسلام ته مې زړه دی، خو هسې نه چې زه قتل کړی شم مې نه. حضور پاک له داسې په ناشنا طرز راغلی د مدینې منورې ته. یکدم جومات ته راننوت، صحابه کرام ناست دي، هغې سره ستړي مشي وکړل. وی قربان د یو خبرې تپوس کوم، که کعب ابن زهیر راشي او توبه وباسي او اسلام راوړي نو اسلام به یې قبولي؟ وی او اسلام یې قبول. وی صاحب زه کعب ابن زهیر یم. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. مسلمان شو. بیا وی
وی قربان ما ستاسو ډېره سپکه کړې ده، زه په هغې خفه یم، نو که ستا اجازت وي زه به ستا یو نعت ووایم. حضور پاک وی ښه زما په منبر کښېنه. هغه لاندې ناست دي، صحابه کرام ناست دي، کعب ابن زهیر په منبر کښېناست او یو مشهوره قصیده فی البدیع ویله: بانت سعاد فقلب اليوم مدبول متیم اسرها لم یفت مقبول. یو 4 شعرونه دي، یو شعر ته پکې راورسېد: ان الرسول لنور یستضاء به. حضور پاک د خدای د طرفه یو نور د هدایت دی چې په ده هدایت حاصلېږي. محمد من سیوف الله مسلول، د کافرانو د پاره یو تیر توره ده. حضور پاک دومره خوشحاله شو چې خپل صادر ورسره د خمتا هغه غله ورکوي. دا ستاینه زمونږ د عالمان وی اصلي قصیده برده ده، مشهوره چې ده د علامه بوصیري: امن تذکر جیران بزی سلامی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. ایکم د حضور پاک صفت ته هغه قصیده برعه ده. هغه خدای پاک د فالج د مرض نه د دې قصیدې په وینا او په برکت خدای ښه کړی دی. او قصیده برده عربی کې صادر ته وایي. نو حضور پاک خپل صادر مبارک دې صحابي له په دې نعت ورکړی. هغه نعت یې حضور پاک ور سره داسې خوځېده، خوند یې ورکړ. هغه صادر هغه دې سینې سره ولګه، 4 روپۍ قیمت و د هغې صادر. صحابو ته غوستې د خلفاء راشدین وی نه زه دا چاله نه ورکړم. حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه شو په 47 هجري کې. د دمشق نه یو لویه جرګه راولېږل او درخواست یې راولېږل دې صحابي ته، او شکرانې په شکل د عزت په شکل حساب یې ورسره راولېږل. 20,000 روپۍ وی دا صادر راکې، دا به مونږ شاید خزانه کې دا سنبال. کعب ابن زهیر وی نه زه د حضور پاک صادر چاله نشم ورکړم. بیا هغه وفات شو. هغه صحابي زامن یو د هغې په اختلاف و، یو وی ما سره به، یو بل وی ما سره وی. مبارک سیزدار چا خوښ. حضرت معاویه رضی الله عنه ته یو موقع میلاو شو. بیا یو لویه جرګه راولېږله او 15,000 روپۍ ورسره د شکرانې او د عزت په شکل چې دا صادر راکې، دا هم سنبال کو په شاهي خزانه کې. بیا هغه زامنو اتفاق وکړو بیا یې ورکړه. هغه صادر شاهي خزانه کې و چې د اسلام بادشاه و بادشاه کېده. په اوله ورځ د تخني نشینۍ به د حضور پاک هغه صادر وله په اوږو په سر کړه. د تاتار په فتنه کې په 654 هجري کې هغه صادر هغه ضایع شوی. نو حضور پاک په خپل نعت خوشحاله کېده. تاسو دې دغه په نعت کې اورېده که نه چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وایي حضور پاک ته په نعت کې چې ما ته د قیامت پره چې حوض کوثر په غاړه ناست دی او به تقسیمې ما ته اجازت وکړه چې زه ستا یو نعت ویم. خدای پاک دې والا دغه شرف هلته کې ورکړي. نو حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د حضور پاک په رښتیا نعت خوان. قسم دې زما خو خپله دا ضمیر دی چې ما باندې د حاجي صاحب نعتونه خواږه لګي، د بل چا نعتونه یو خو د پخوانو شاعرانو دي خو جدا دي، دا نور را باندې نه لګي ځکه هغې کې بناوټ دی، هغې کې تصنع ده، د هغه شکل د شریعت سره برابر نه دی. حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مخکې هغه سړي نعت نشي ویلی چې ګیره به یې نه وه یا به یې خریلی وی نه ته دروغجن یې. جون دی تاسو خو به ډېرو دوستانو نه لیدل. که زه ورته ده ووایم زما نه مشران ناست دی، د دې تجربه زیاته ده چې زموږ د پاکستان په قیام کې د هغه په کوشش باندې ګورې صوبه سرحد پاکستان شوی او د پیر مانکي شریف په کوشش. دا حقیقت. دلته د پاکستان نوم اخیستل هغه دشمني ورته ډرامې شوي دي، مخالفت شوي دي. حاجي صاحب رحمت الله علیه ته چې څه خلق ویل هغه ورته بعضې سپکو خلقو ویلي دي، خو د هغې هغه کلام خدای پاک رښتونی کړ. او د پاکستان قیام په صوبه سرحد کې دا د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه برکت دا حقیقت ته چاته معلوم. خو هغه وسته د دین دپاره او د شریعت دپاره او دا به د عمر ارمانو موږ پاکستان غوسته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي. موږ خو د خدای دپاره غوسته، په هغې کې دسخطونه دي، مقابلې دي. جهاد زمونږ په وطن کې هغه که کړی دی حاجي محمد امین صاحب کړی دی او د هغه په قیادت کې شوی دی.
په خپل ورور شهید شوی دی په آخري جنگ کې سټ لګېدلی په بم د بیمارۍ په حالت کې زمونږ ځای ته راغلی او بیا د هغې نه شهید شوی دی نو شهادت دا کشمیر دا څه حصه چې آزاده ده دا د حاجي محمد امین صاحب برکت که چا د هغې اصلاحي کارونه لیدلي زما ترو په یو ځای کې مشر او هغه د حاجي صاحب رحمت الله علیه استاد هغې سره دیره د طالبګیرۍ زمانه والد صاحب راته یو بل تره مې چې طالبګیرۍ په زمانه کې به ورسره امسا مجال دی چې چا ریډوکه ګولې مجلسونه یې د ډمو ختم کړي دي یو د ضمیر خاوند نو سړی دغه بس سړی یاد دغه تعلق اثر دی جون دی د خدای دپاره چاته چاپلوسی نه ده کړې ریاکاري پکې نه وه د صحیح او د صحیح طریقت خاوند هم د شریعت هم د طریقت دې طبیعت و چې د علماو د بزرګانو نه به تپوس دغه کوو او تعلق یې زمونږ د بزرګانو د دیوبند سره هغې سره تعلق محبت یې هغې سره او دیوبند ته تلم دی ما مقصد مې دا چې د چا تعلق خدای سره قائم شوی دی خدای هغې له دنیا کې مې عزت ورکړی دی او آخرت دا عزت ګورې دا د هغې نیک تعلق اثر دی خدای پاک د یو بزرگ دا زمونږ صاحبزاده سے دا شکر دې ستاسو او زمونږ د ټولو مشر شو خدای پاک دې د ده مشري د ده دپاره او زمونږ دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي د هغې ټول زامن زمونږ د سر ګلونه دي خو یو مشر و حضرت مفتی صاحب ښکلې تجویز دی مبارک او د حاجي صاحب رحمت الله علیه ښې لاس او د جماعت مشر د هغې په تجویز او په مشوره او ستاسو په اتفاق دی زمونږ مشر شو خدای پاک دې دله هغه کار والی چې کوم د حاجي صاحب رحمت الله علیه نه وشته دی خو اوس مخامخ ناست دی شکل صورت یې د حاجي صاحب په شانتې دی خبرې د هغه په شانتې دي نمونه یې د هغه په شانتې ده خدای پاک دې د عمل او اخلاق هم د هغه په شانتې د یو بزرگ د زامنو د خدمت دپاره دوه پیغمبران تللي دي موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام یو لوی بیان دی د 15مې پارې په آخر کې او د 14مې په اول اخو لوی بیان دی خو زما یو جمله کې مقصد دی موسی علیه السلام یو ځل وعظ وکړو ښکلی وعظ یې وکړو احادیثو کې راغلی خلق وژړل چې روان شي یو سړی ورته وي قربان ستانه به لوی عالم وي یعنی په دې دنیا په دې مخلوقاتو کې هغه وی نه هغه د تکبر په غرض نه نیز پیغمبرانو کې تکبر دا هغه د تسلی دپاره وي ځکه چې پیغمبر لوی عالم نی نو څوک به لوی عالم وي د خدای پاک د طرفه ورته خبر راغی زما یو بنده شته چې هغه په عالم نه دی وی خدای دا بنده به چېرته یي زه خدای لیدل غواړم خدای پاک دی خپلو نیازبینو سره کله سخته معامله کوي زمونږ دا بزرګان وایي د تصوف خاوندان وی ډېر کارونه د عامو مسلمانانو دپاره جایز او روای خو بزرګ او د خدای د مقرب او د نږدو دپاره هغه د ګرف لایقي موسی علیه السلام وی نه زما نه لوی عالم نشته او د هغه مقصد څه خو خدای پاک ورته وي داسې دی ولې تا به داسې ویلي چې خدای لوی عالم دی دی وی خدای ما ته نو معلوم نو ما ځکه ووی زما نه دی وخت کې لوی عالم شته څه وی او اگر چې په بعضو خبرو کې وی خدای زه خو هغه له لیدل تلل غواړم د عالمانو صحبت له به سړي زه به څنګه ملاوېږم نو خدای پاک ورته داسې ناشنا لارې ښیي چې دی بیا د ونه وایي چې زه لوی عالم د غیب علم صرف د خدای صفت ته یاد لرلو عالم غیب صرف د خدای ذات دی پیغمبرانو ته اطلاع علی الغیب راځي او اظهار علی الغیب راځي د غیب خبرونه ورته خدای پاک ښیي او هغه د هغه معجزه ګرځوي خو علم غیب صفت د خدای پاک دی نو هغه وی خدای ما ته نو معلوم وی زما یو بنده شته وی صاحب کوم ځای کې وی وی یو چې کوم ځای دوه دریابونه یو ځای کېږي هلته به یې ویني خو ځان سره یو مړ کب واله چې دا مړ کب چېرته جمدې شو هلته به صاف یې ورته ښیم نه خیر کب یې مغشته دی قرآن شریف کې ذکر دی بیا هغه سره هغه ځای په ځای تېر شوي دي
چې به راځي او ځکه یو سړی په دریاب کې مخامخ پوچکه کې یو سړی پروت دی شین صادر حاجی صاحب رحمت الله علیه و شین صادر په سر او کې چالي دل شین پټکی او شین صادر او چکه کې پروت دی موسی علیه السلام او شاګرد داسې په اوبو کې ورال په چړ کې نو پی خوشو چې دا غره نو د یاري را پاسې نو وی السلام علیکم ورحمت الله هغه مخ سرګن ک ای وعلیکم السلام ورحمت الله وانا بیاردک السلام دی علاقه کې خو سلام نشته دا تاسو کې هم د غیب نه نه خبر کله غیب نه خبر وي خو دې به دواره پیژندلې چې دا موسی ورته وی دا علاقه کې خو سلام علیکم څوک نه پیژني دا تاسو کې وی زه موسی وی کوم موسی د بنی اسرائیل هغه موسی وی او وی دلته سلام علی د خدای بنده وی دلته په دې غرض راغلم چې تا نه سایل مزده کوم وی دا خدای بنده خدای پاک تورات شریف درکړی لوی خزانه د علم درکړی ما سره دا علم دی چې هغه ستاله لپاره مناسب نه دی ته صبر ونه کړې وینا صاحب کسته اجازه تی در سره کې هل تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا زما په خبرو به صبر ونکړې شي دا غي مخکې معلومات بتاتني وینا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اسيلك امرا وی خچ ما سره اوسېږي تپوس بنکه زموږ د علماو د تصوف او بزرگان چې یو سړی چا تلاړ شي چې خدای پاک داغه نه د فیض او برکت حاصل کی نو چې پاغه اعتمادي داغه پایلا داغه په تقوا داغه په پرهیزګارۍ نه به د نور تپوسونه نه کوي خو چې هغه ورته سوې پاغه د عمل کوي زمونږ د بزرګانو د تصوف دو وزر دي یو اتباع ده یو اطلاع ده ته به د خپل مرشد تابع اوسېږي او د خپل حالاتو نه باغه خبره او ورته وي تپوس به نور څه نه کوي چې څو پورې درته مانی وی خډیره خدا به تلی دی یو کشته کې دواړه ناست ا کشته والا خضر علیه السلام دا اوس خضر علیه السلام دیو پی جندغه علاقه سره دا علاقه د شرم الشیخ ته اوس مصر سره د صحرای سینا یو دو دریابونو مینس کې یو ته خلیج سویز و یو بل ته خلیج عقبه دغه علاقه کې په یو سین باندې سین په روان یو کشته کې سوار شو ا کشته والو پیژندل ودا خو زموږ د علاقې هغه بزرګ دی د پخوانه د خلکو دا طریقه ده چې د نیکانو او د بزرګانو سره محبت کوي څوک ته کرینالي څوک ورته بس درای څوک یې ټانګه کې ځان سره کینی هغه مې یره دا خو خلک ته غفلان کې بزرګ دی دنه خو پیسې نه الو نو د خضر علی السلام د وجنه د دنه هم پیسې وانه وشته او د مرګري نم درې واړې مفت سوار کړ دا تاسو یاد لرئ دی علماء ته معلوم دي نورونو ته چې کشته کې حکم زه ته چتلل ته کوشو وی سار شو خلق لاړ ادا کشته والو کشته وتړلا اغیم تلاړ خضر علی السلام یو تیشه راخ کله یو ترخص یو تخته ته ماته موسی علی السلام ورته یا د خدای بنده قوم حملونا بغیر نال عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا وګوره مفتی راوستو خلکو نو موږ سره احسان کو نو ته ول کشته ماته دام سوک اوس موسی علیہ السلام مجبور دی دا یال لري کې یو پیروي او د شریعت نه خلاف کارو کی تعالیم د دین تو ورته ویل شي چې سیب دا دی ولې وکړل یا خبر تخپل عذر بیان کی سوجه به توخای او کني که وجه ته نه خینو د شریعت خلاف کار ته به تداوی چې داخه کار نه نو موږ سره احسان کو نو ته ول کشته ماته دام سوک اوس موسی علیہ السلام مجبور دی دا یال لري کې یو پیروي او د شریعت نه خلاف کارو کی تعالیم د دین تو ورته ویل شي چې سیب دا دی ولې وکړل یا خبر تخپل عذر بیان کی سوجه به توخای او کني که وجه ته نه خینو د شریعت خلاف کار ته به تداوی چې داخه کار نه موسی علیہ السلام د شریعت خاوند دی خضر علیہ السلام ورته ګوري ما ته ویلو چې تاسو باندې کوي خزه زنه ما نه یو
بیا روان شوي دي په یو کلي ورغلل د کلي بار طرف ته هلکان دي لوبې کوي یو هوښیار چالاک هلک دی خضر علیه السلام ورته اشاره وکړه وایي بچو دی خوا راشه ځان سره یې داسې روان کړه چې دا نور وړونه پناه شو دې سټ ته یې ورته لاس کې سره یې وله داسې وغورځو تنه یې وله داسې وغورځو موسی علیه السلام ورته وایي قتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا یو بې ګناه بې جرمه او بې وجې دی هلک مړ که دا ولې او ورته وایي ما ته ته نه ویلې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وی ښځه مو ستا ګرانه ده زه خو مجبور یم تپوس به درنه کوم قتل لوی ګناه ده لوی جرم دی لوی کار دی ځکه بیا مې درنه تپوس وکړو نو زما ستا دغه نه رسي بیا تلي دي ګورې زما مقصد په دې وروستۍ جمله کې یو کلي ته تلي دي نا د احادیثو کې راځي دا ایله ده ایله اوس د یهودو په قبضه کې د بندرګاه دی په خلیج عقبه څوک انطاکیه لیکي خو انطاکیه لرې ایلې ته ورغلي دي چې ورغلي دي هلته کې حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا دوی سره پیسې نه وي کلي ته ورغلي دي د ډوډۍ وخت یې وږیم دي چانه ډوډۍ هم غوښتې دی چانه ده ورکړي بیا په کوڅو کې ګرځي یو دیوال دی د کوڅې سره او راکوک شوی دی خضر علیه السلام ورته اړم شو جوړ موسی علیه السلام قارجنم او جلالی طبیعت داسې قارجنو چې په قار به شو نو دا ویښته به یې نه غودرېدل او دا ټوپۍ به یې د سر نه اوچته شو یو څوکې سړي له ورکړی په مخه را پرېوته او ساتي ووته نو زمونږ دا طالبان یو خبره کوي وایي متکبر سره به په کبر چلېږي الکبر مع المتکبرین عباد نو دی وایي موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته چې دا خو ډېر بې خونده خلک دي دوی له ته دیوال جوړی دا خو د احسان لایق نه دی دومره سړیتوب پکې نشته چې موږ ته ډوډۍ وغوښتله مسافر خلک یو چاراله خو ټیکاله را کړی وي او که خامخا دې جوړولې نو په مزدورۍ به هم جوړ کړی وي پیسې به هم پیدا کړی وي ځان له به هم پې خوراس کا کړی هغه ورته وایي ګوره زما کار کې دې دخل ولره بس زما ستا جدی دی وی ښه اوس درته حال وایم دا کشتۍ په باره کې ورته وایي دا د مساکینو کشتۍ وه او یو بادشاه او ظالم هغه د هغه سپیان بیګاریان ناروانو دا کشتۍ په بیګار بوتلله ما یې راشه لږه کنډه مې که نو هغه سپیان چې راشي هغوی به ترې لاړ شي چې دا کشتۍ د کار نه ده دوی به ورشي تختی به ټیک کړي خپله مزدوري به پرې کوي د لوی غم نه مې دا کشتۍ والا بچ کړه او دا هلک چې و دا ذلیس بیرو مور پلار یې ښه خلک که دا هلک لوی شوی وي دا مور پلار یې ځان سره خرابول د خدای فیصله واله ماته چې دا ختم که بل اولاد به خدای پاک ورکړي خدای پاک جینۍ ورکړې ده لور او هغه د ایوب علیه السلام مور ده بیا د دې دیوال په باره کې وي دا دیوال کې زما مقصد دی چې د بزرګانو د اولاد خدمت کول دا پیغمبرانو هم کړی نو وایي واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا وی دا دیوال چې مې جوړ کړ دا د یو دو الکانو یتیمانو نابالغو الکانو دیوالو د کور لیکي تفسیر ابن جریر طبری کی شپږمه پیړۍ کې د دوی نیکه ښه سړی تېر شي د یو نیک بزرگ اثر سوخ پشته پورې رسي خو قرآن شریف کې ابوهما دی پلار د دوی ښه سړی تېر شي د هغې پلار د ښه سړیتوب د وجې نه کنې دوی خو واړه دي ماشومان دو پیغمبران راځي او دیوال والا راوغی نو یو دوه درې مسلې ته معلومې شو اول خدا ده چې د پاکانو د اولاد خدمت کول دام عبادت دی ته به عزت کې د پلار د خاطره مشر به ورته ګوري د درون په نظر ګوري که کمزوري پکې نو کمزوري خو هر چا کې ته د هغه په هغه نیکو صفاتو باندې نظر اچوه یوه دویم دا ده چې مال و دولت جمع کول ځان دپاره یا د اولاد دپاره دا د بزرګۍ نه خلاف نه دی زمونږ د خلقو دا خیال یې چې بزرګ دی ته وایي چې د دې ټوکړو څادر یې جوړ کړي کن شنې برګې تورې
او غاړې ته کچکوله چولی او مړی ته شنې مړی چولی سارو ته چې خلک اچي او ببر سر روانې هو کوي او چرس کی خلک وایي دا رسېدلی هلکه دا رسېدلی دی که سپېره اکثر خلک دې چرسیانو ته که تاسو راشئ د پېښور کې بعضې لیوني پراتی یو لیونی ناست دی زمونږ په صدر کې دا خلک ورځي څوک ورته سګرټ داسې ونیسي نو هغه عاجز په ځان نه پوهېږي او که سګرټ ته خیال شي نو سګرټ والي اوس کي نو دا سړی دومره خوشحاله شي وي زه خو ورسېدم ځکه زما د لاسې سګرټ واغی هغه عاجز اودس نشي سنبالولی په سړک اودس ماته کوي نو که لیونی سړی خو معذوری هغه که قصدن کوي نو د خدای دشمن دی یو بل بربند خلک ورته ننګا صاحب دی پنجاب او سند ته لاړ شي ګورې زمونږ د پښتنو ګورې یو ښکلی ژوند دی زمونږ پښتانه ډېر اسماعیل خان نه شروع کې تر چترالو دی دا تقریبا ټول د یو مسلک خاوندان دي د علماو د دیوبند سره تعلق دی شکر دی دا مدارس چې څومره وینې چې چارسده کې دا کوتمازو کې که تنګي کې که پېښور کې عام دا ټول دغه بزرګانو سره تعلق لري دوی د شریعت او د طریقت د دواړو خاوندان دي د اعتدال لاره ده نه پکې هغه نجدیت دی هغه خشک مذهب چې کوم بعضې خلقو کې د دې نوې رڼا کې نه بریلیان دي چې بس چې چا چرسوس کو نو هغه ته هم رسېدلی وي وی نه دا رسېدلی نو بزرګي هغه په دې کن نه ده نه په دې کچکول ده نه په بیګل والو ده نه په شنو مرو اچولو ده هغه خدای پاک سره په تعلق ده قسم دې که مال و دولت در سره وي خو حلال مالی د دین د خدمت دپاره استعمال کې د خپل بال بچ د خدمت دپاره استعمال کې ته د خدای دوست او ولی او که د جهان خوارې د پولې پړق ته ناست او په مخبره کې ناست چرس کې مونځ نه کې او دس نه کې او قصدن نه کې ښه پوهېږي لیونی نه نو ته د خدای دشمنې د خدای دوستي په دغه کې نه دا خواجه عبیدالله احرام دی بزرګانو سلسله ده ټوله یو مشهور بزرگ تیر شوی دی هندوستان کې داغه صفت یو عالم مورد داغه نوم دی عبدالرحمن جامی سے او شر جامی کتاب هم لیکلی دی یوسف زلیخی مشهور کتاب هم لیکلی نور هم لیکلی نو اگر هغه وي یاره زه د هغه نه بیعت کوم لاس نیوتې کوم خواجه عبیدالله احرا صاحب له هندوستان ته راغلی اتفاقا هغه خانقاه کې نو چرته تللی د هغه لوی ځای او لوی خانقاه وه لوی حجرې وه دې کې د اوښانو بار راغی د دانو دې خوا میخې دي غوان دي دې خوا نور سامان دی چا نه تپوس کوي وایي یاره دا د چا دي د اوښان نو چا ورته وي دا د پیر صاحب دي دې زړه کې وایي دا څنګه پیر دی چې دا دومره دنیا لري ځکه ما ورته وي د عامو خلقو دا خیال چې خواري نو هغه رسېدلي وی د دنه خو بیعت نه کوم او شاعرانو د هغه په دروازې یو نیم بیتي ولیکه وی نه مردستان کې دنیا دوستان هغه اړو سړی نه دی چې د دنیا سره تعلق لري لاړ ته څه موده پس چې وطن ته رسېدلی دی خوب ویني چې د قیامت ورځ ده او حشر نشر د خلک ټول پریشانه څوک یو خوا منډې وي څوک بل خوا منډې وي یو دوه ملایکې راغلې یوې ملایکې زه د دې ګریوان نه ونیولم د مخکې نه او بله مې په شانه وی او ما ته وایي مخکې شه دوزخ ته وی حیران یم داسې ګورم هر سړی په خپل غم اخته دی ما طرف ته د چا توجه نشته ما خدای د دوی نه به مې څوک خلاصوي دې کې عبیدالله احرار یې ولید د نو لیدلې بس خوب کې یو بزرګ وینم او دا راته ویلی شو چې دا هغه عبیدالله احرار دی هغه راغی دې ملایکو ته وایي تاسو دې ملا صاحب نه څه غواړئ پرېږد زه د هغې نه خلاص کړم ما ته وایي خپې وباسه د دې ځای ویې منډه مې کړې په دې منډه کې په هیبت کې د خوب نه راویښ شوی خدای ورته د هغه عزت او مقام ښیي بیا راغلی چې راغی هغه ناست و خانقاه کې ستړي مشي ورسره وکړل ویې صاحب معافي راته وکړه او بیا راته بیعت وکړه وی خیر خو دې ویې صاحب معافي راته وکړه بیا به ورته رستال ویې معافي بیا ورته دا ټوله قصه ویلې ده چې صاحب ستا اعمال دولت مې ولید ما وی دا څنګه زبرګ دی او ستا په دروازه مې دا نیم بیتي لیکلي و هغه شاعر م نه مردستان کې دنیا دوستان هغه خواړو سړی نه دی چې د دنیا سره تعلق لري نو هغه وخندل وی شعر دی ښکلی دی خو پوره کړه
وی سیب پورا کې بے توس وی خدا ور سره ولیکا اگر دارت برائے دوستارت نہ مردستان کی دنیا دوستارت اگر دارت برائے دوستارت اگر سړی نه دی چې دنیا سره تعلق لري خو لري نو د خدای پاک د پاره بادشاہ شمس الدین التمس زیارت تک لاړ په دلی کې چې مناره جوړ کړي د خپل پیر په یاد کې ټول قرآن شریف په لیکل حیران نشه نو قرآن شریف نه معلومیږي وکانه تحته کنز لهما د دیوال د لاندې خزانه دا خزانه خو دې خوارانو نه وي خدا خو ولا پلار جمع کړو نو پلار سره خزانه هم د بچو د پاره ساتلم دا نو خزانه د زبرګې نه خلاف نه د قسم دې د سړی دی بنگلوي د سړی دی موټر وي خو چې رواني او د مانزه وخراشي د نیر په غاړه ودرېږي منځ کې او بنگله کې خدای پاک ته وجاړي او تهجد کې او خدای داستانه نعمت ته را کړې زه د دې لایق نه حج وخت کې حج کې زکات ورکړي دروغ نه وای د حلال او حرام تمیز کوي دا د خدای دوست او د خدای ولی دی د خدای دوست خکری نه نورې نه سپاوا الوزي وزري د خدای سره د تعلق خاوندان دا د خدای دوستان او بزرگان دریمت دا معلومه شمسا وکان ابوهما صالحا چې د مرګ نه پسم کرامت حق ته ګوره د اولیاء کرامت د اهل سنت په جن کې منی او پستا مرګ نه منی خو ګوره د کرامت مطلب دانی چې تو ورشي او ورته مال زوی راکا او مال لور راکا دانا نه داغي عزت داغي مقام داغي د نیکو اعمال او هغه اثار هغه ښکلې برکات او نتیجې چې څنګه داغي په جون کې سرګندېږي داغي د مرګ نه پسم سرګندېږي ځکه داغه د عمل کا اثر نه داغي برکت نه نو دا دو پیغمبرانو با داغه د زامنو د دیوال جوړولو د پارتلل او دا به نه وکانا ابوهما صالحا کداغي د پلار د نیکه استخل نو د دې ذکر په قرآن شریف کې بس دی کرامت پورې خبر رانو د اولیاء مجلس ته د هندستان کې یو عالم او بزرگ تیر شوی دی شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه داغه کمالات او داغه په بیان کتابونه لیکل شوی دلوی عزت خاوند دی لوی کارنامې دي یو ځل یو شاګرد ورته ناست تیرونو سبق ورته خای چې سبق ورته خای نو د هندوستان او پنجاب کې د قبرونو عرسونه ډیری زمون علما د دیوبند عرس نه مخالف دي خو هغه عرس چې هغه یې کې ښځې او سړي اختلاط راځي ناروا کارونه د قبر نه چاپیره ډول سرنای د عین ری سین په نوم کې څه بدی نشته خو هغه عملونو کې بدی ده په اول نه یو څیز ښکلي خلق پکې غلو شروع کړي او ناروا نو شاه عبدالعزیز صاحب طالب ته سبق ښیي نا طالب ورته قربان فلان کی مقبره کې د فلان کی بزرگ عرس دی لویه میله ده کباب تلیږي او روجي تلیږي او لویه شر نشر د هندوان مسلمانان خزی سړی ټول پکې ګرځي که تاسو بر امام ته لاړئ نو توبې به وباسئ ډول سرنا قبر ته وایي خزی او سړی به سجده کوي قبر ته من د دې سیزونو نه مخالف او شکر د پښتنو کې دا سیز نشته خدای پاک دې نه راولي پکې نو ا طالب ورته وی قربان کسته اجازه تی زما د عرس لا ورش شاه عبدالعزیز ورته وای ګوله مون خلق منع کو د عرس نه تا ته څنګه اجازه تک سبق وی چې سال سبق تکیناس بیا ورته وی سیب د لګ وخت لپاره اجازه ته زما ورشم سیل کوم بیا راځم وینا مزه پدری مرا چې سبق تکیناس بیا ورته وای نو زمون دا طالبانو ته معلومه طالبان لک سودایان می شاه عبدالعزیز یې پیش چې د سودا را ولاړه شوی نه دا اوس دا نه صبرېږي وی خزلار شاورسلا خو زما یو خبره ده زه له یو خط لیکم هلته به یو بزرګي پاونه کې بناست زما دا خط باغله ورکې نو بیا چې څه کېږه کوه وی ښه ډېره ښه ده طالب خوشحاله شو چې د اجازت یې راته په خط باندې په کاغذ یې څه خط ولیکو دی طالب له یې ورکوي چې کوم دی عرس دی هلته ونیدي یو لویه ونه کې به یو سړی ناست
دا طالب لاړ چې لاړ اوس خلک په میله دي ښځې دي سړي دي درز دروز دی دا بزرګ د احترام به پروا څوک نه کوي خو ده چې هغه سړي ولید نو دې سړي ته خیال شو دی خو دته سوال جواب شو نو دی وروخت یو بوډا سپینګیري سړی ناست دی ښکلې پټکې په سر دی زړه ونه کې دی وروخت هغه له خط ورکړ خو دا طالب په دې خط نه پوهېږي چې دی کې څه لیکلي دي هغه بزرګ چې خط وکتو نو هغه وخندل او د جیب نه قلم راوکړ په کاغذ یې جواب ولیکه ویې لاړ شه دا شاه عبدالعزیز له یوست طالب بیا را روان شو خو دې سوچ یوړه چې یاره دا بوډا سړی څوک دی او دی په دې ونه کې څه کوي او دا ده وخندل ولې او دا ده څه ولیکل خط ته ګوري په خط هم نه پوهېږي کیرخي دي لکه د ټاکری په شان ده نه اور سیر شو قبر هم تیر شو میله هم تیره شو دی په بل سوچ کې لاړ واپس راغی شاه عبدالعزیز صاحب جماعت کې ناست هغه ته وایي قربان دا بزرګ ته مې خط ورکړ هغه دا جواب ولیکه شاه عبدالعزیز صاحب چې خط وکتو نو ډېر یې وخندل دا طالب وایي صاحب ما خو په دې راز پوهېږې چې دا سړی څوک دی دا تا ورته څه لیکلي و ده درته څه ولیکل او دا تا ولې وخندل شاه عبدالعزیز صاحب ورته وایي دا د دغې بزرګ روح و دا د چا چې عرس روان دی روح په انساني څېره کې کله ښکاري د روح شکل لکه د انسان په شانتې د اینې ته ودرېږې ته به د اینه کې روغ جوړ ښکاري خو که څوک د اینې شکل په لاس نیول غواړي نو نوي نه شي که څوک یې په ټوپک ویشتل غواړي ویشتي نه شي او بالکل د انسان په شکل ښکاري دقه شان د انسان روح دی چې د ده نه جدا شي دی په ښکلي کفن کې یا په خراب کفن کې دا حدیثو کې راغلی دی حضور پاک چې معراج ته تلو د ټولو پیغمبرانو ارواح ورته خدای پاک په انساني څېره کې په بیت المقدس کې راجمع کړي ټولو ته امامتي کړی او بیا په مختلفو اسمانونو کې دا مختلف پیغمبران لیدلی دي کنې هغې خو ښه په ځمکه کې زیارتونه دي دا هغه ارواحو چې په انساني څېره کې ښکاري دا خضر علیه السلام هم چې خلک ویني ډېر علما او محققین پاکان وایي هغه وفات دی دا د هغه روح ویني د انسان په شکل کې خبرې ورسره وکړي نو دی وی دا د دغه بزرګ روح دا چې تا په ونه کې ولید په انساني څېره کې ناستو وی صاحب دا تا ورته څه لیکلي وی ما ورته دا لیکلي چې ګوره ته دومره لوی بزرګ یې د کرامتونو د عزت خاوند دی او ستا قبر سره ناروا کېږي څوک ورته سجدې کوي څوک ته سوال کوي څوک ته طوافونه کوي څوک یې کاڼي په ځان مږي تاړو دا منع کېنه وی ما ته دا لیکلي دي چې دا خو ستاسو د علماو کار دی زه خو دویم جهان ته تلم دا ذمواري خو زمانه ټکي ویلي دي دا خو ستاسو ذمواري زه خو د عالم تکلیف نه وته تاسو به خلق پوهه او بیا راته په دې کاغذ کې لیکي چې ته خو یو طالب نشي سمولی نو زه د آخره څنګه سم کوم وی ماله دا ډېره خندا په دې راله د کرامتونو خوا یو ځل په هندوستان کې زما په خبرو پوهېږې وروڼو د شکر دی هندوستان کې یو ځل یو واده ته جنج د شاه عبدالعزیز صاحب زمانه وه نو پخوا به خلکو په ډولو کې دا ناوې وړې موټرې لارۍ خو نو هندوستان کې اوس هم مواصلات کم دي او دا پخوا زمانه وه تقریبا 1.5 کاله نه زیاته زمانه شوې ناوې هم د په ډولۍ کې وړي یو ځای کې لښتې دی اوبه دي هغه جنګ والا وی زه دلته به دمه وکړو ناوې به هم سا صورت شي موږ به مو بوس کړو ماسپښین موږ به وکړو ګرمي وه اونې وې نو بس خلک هغه لښتي سره دمه شو ناوې هم راووته چې و جنګ روانېږي یو ګنټه نیمه پس ناوې نشته حیران شو چې ناوې څه شوه اوبه لږې لږې اوبه دي دې کې خو د ډوبېدو څه سوال نشته نه د زنانو نه څوک کم شوي دي نه د نارینهو نه علاوه د ناوې نه نه چا بوتلې ده ځنګلو کې وکتل یو خوا منډې بل خوا منډې نه خاریه شته او نه بل څه شته ناوې روکه شوه یو ګنټې وکتله 2 ګنټې وکتلې حیران شو خفګان نه مړه واپس لاړل هغه خپلو کورونو ته یو میاشت یې تلاش کو نه د اصل کور والو ته پته لګېده هغې مې حیران شو نو دوی ته عالمانو باندې ګرځېدل چې یاره زمونږ ناوې
دا چرته څوک تعویذ وکړي دم وکړي چې خدای پاکې پیدا کړي. چا ورته وي دلی کې یو عالم دی شاه عبدالعزیز صاحب هغه لاړ شي دا کرامتونو خاوند. هغې وي موږ به هغه څه پېژنو یو عالم مله خط پر که هغه د هغې شاګرد یا دوستو وی لاړ شي هغه سفارش لیکي وی هغه به انکار کوي خو ورته به چې نه صاحب هر څه چې دم را لو که یا تعویذ وکړه چې خدای زموږ ناوې پیدا کړي. دا کرامتونه دي. ګورئ چې راغلي دي شاه عبدالعزیز صاحب ورته وي زه څوک یم نه صاحب وی خلاړ شی داسې چلو کې مې پیژنې دی غټ روجو کې چې خلک اچي مې به وړه کې او یو دوه کوړي ته پاخه کې او جوړ کې وروړی مال دا ما یو دوه کوړي په پاخه کړه بیا یو دوه کسان صرف راشه دوه سونه براول دا به چاته نه وای دوه کسان مال له سونه مراوست شاه عبدالعزیز صاحب هغه دواړه کوړي دم کړل او یو خط یې مولیک دی په خط نه پیږي ادوارو سړو ته وایي دلی کې چاندي چوک دلی شاهي جماعت دی یو عظیم د هغې قطب طرف ته بازارونه دي یو طرف ته بل طرف ته یو چوک دی پکې هغې ته چاندني چوک وایي مشهور وی هلته به یو خړ سپي پروت دی دا یو ککوړې به ورته ور واچوې خو ګورې هغه به در پسې غافي هغه به نه خوري خو آخر به یې خوري نو چې دا یو ککوړې خلاص کړي نو بیا به ورته دا بل ککوړې ور واچوي بیا به تاسو پسې په اول ځل کې وغافي او منډې به در پسې ووایي خو یریږې مه دی به دا خوري نو چې دا دویم ککوړي خوري دا سپی به منډه وایي دی به د ښار نه وځي تاسو د دو اسونو خاوندان به ده پسې روان یې زما دا خط به در سره یي خو دا راز باندې به څوک نه پوهیوي نه به چاته سره خبرې کوي چې دا سپی کوم ځای ته ننوت یو سړی به راوځي هغه سړي له زما دا خط ورکړه او مکه شان چلې وکړه دوه د ککوړي د ما یې واغېشتل چاندني چوک ته چې ورغله یو خړ سپی پروت دی داسې څوک داسې ځي څوک داسې ځي څوک څه پېژني سپی څوک څه کوي د یو سړي دا یو خو اسونو سره ودرېده او یو ورغې غړی یو ککوړی ور واچو هغه سپي ورته برن برن وکتل او ویې غپل په آخر یې دا ککوړی وخوړ چې هغه یې وخوړ بیا هغه بل ورته ور واچو بل کې وغپل په آخر یې وخوړ چې څنګه ورته هغه ویلي چې ویې خوړ هغه منډه کړې چې منډه کړې بس ورور وته د بازار نه دوی ورپسې په مزه مزه تلل د ښار نه ووت د دلي نه داسې ځنګل ته ور ورسېد یو ځای کې پنجې خښې کې پنجې چې دا کړې یو دروازه څرګنده شوه دروازه کې ورننوت دا سپی چې سپی ورننوت دې کې یو سړی راووت ده ته وایي شیخان دې دواړو سړو ته وایي شیخانو څه کوئ دلته وی صاحب د شاه عبدالعزیز صاحب یو خط دی ستاسو په نوم داوا چې هغه خط ولوست هغه یو چغه وواله چې چغه وواله ټول ځنګل د مخلوق نه ډک شو د پیریانو مشر پیریان حاضر شو د انسانانو په شکل وی هلکه د شاه عبدالعزیز صاحب د دوستانو ناوې روکه شوې ده دومره وخت کې درنه غواړم یو څو منټه کې ګوري ناوې راوستوې دا ناوې او دوی ته نو د اولیاء کرامات قسم دی دا کرامت نه دی چې دا دومره پاکان او علما او بزرگان راغلي حاجی محمد امین صاحب یو طبیعت و درته هغه په خپله زمانه کې د فتنو مقابله کړې د حکومت سره مقابله کړې سکندر مرزا شرمولی په منظور کې د چانه یریدنه بغیر د خدای نه دا د هغه صفت قادیانانو یو عظیمه فتنه سن 54 کې هغه سخته مقابله کړې ده خدای قادیانان رسوا کړل او خلقو ته کفر معلوم شو خو یو بله فتنه درته ښیم چې زمونږ د تحصیلي 400 کې شروع شو هغه د شیعګانو فتنه ده زمونږ تحصیلي 400 کې شیعه نو شکر دی د خمیني راتلو سره شیعګانو له پیسې راځي د ملایانو له پادریانو له هغې تعلق 400 کې سړي پیدا کړه 400 پښتانه په رښتیا پښتانه دي شکر دی او رښتونې عقیدې واله دي هغې رالل ګورې زه درته یو خبره کوم هغه دا چې زمونږ دا خانان د ملک او دا میاګان او دا غړ غړ صاحبزادګان چې د دین نه نی خبر دوی ډېر زر خرابېږي
د دې خلقو قبضه اول په دې غټو خلقو وي. قادیانانو ګورې زمونږ په 400 کې خانان قادیانی کړي. مولا سړی نه دی قادیانی شوی، نه یو غریب سړی. غریب سړی د خان د وجې نه قادیانی شوی. شیعګانو داسې چل شروع کړی دی. زمونږ د عربی کې وایي الاغنیا هم الاغبیا، مالداران عام قمقلي. دا ورته زه حقیقت وایم. د هغې وجه دا ده چې خان صاحب په حجره کې ناست دی، په کټ کې چاپېره خو خپل همسایه او غریبانان نو هغه چې څه خبره وکړي نو هغې وایي قربان ډېره حقه خبره دی وکړه، رښتیا دي وایي. نو که د خرو خبره نو هغه خلک رښتیا ګڼي، نو دی هم دقه شان قمقل لوی شي. دی وایي جوړ زما دا خبرې واقعي د رښتیا دي. د خان ښځې ته د ټول کلي خلک بابي وایي، که د جهان خری نو وایي خان ډېره رښتیا خبره وکړه. خو ځان ته پوی وایي او وي ناپویه. دا خو پکې نه چې چېرته علماو له لاړ شي، د نیکانو صحبت اختیار کړي، بزرګانو له لاړ شي، په خپل مال و دولت او د ځمکې په نشه کې ځان ته غاویری او وایي چې زما مال و دولت ډېر دی نو ځکه نې ډېر زیات قابل یم. او ګورې دا د خدای امتحان دی. خدای مال و دولت خو هندوانو نه هم ورکړی. دې فتنو والا دې په اتمانځو کې سړي پیدا کړل، خانان او میاګان. دې شیعګانو اوس رزړو کې پیدا کړل، په 400 بابړه کې پیدا کړل. عالم نه، خان او میا. شیعګانو متعلق رونو دا یاد لره چې دا د اسلام د دایرې نه دا په 4 واړو مذهبو بار دي. شیعګانو کې بعضې شته چې مسلمانان دي خو مجرمان دي او ګمراه دي. خو دا عام شیعګان چې درته زه ښیم دا د اسلام د دایرې نه بار دي. کم سړی چې شیعه شو دا یاد لرئ، دی مرتد شو، هغه سره نکاح مه کوئ. واورېدل که نه؟ ما زه درته خپله غاړه خلاصوم. ملا به پې جنازه نه کوي، د مسلمانانو مقبره کې به ښخېږي نه. که نورې خبرې درته نه معلوم نو یو 4 خبرې د هغې یادې لرئ، او دا 4 واړه د کفر خبرې دي. اول دا ده چې دوی دې قرآن شریف ته صحیح کتاب نه وایي. نو چې سړی قرآن شریف ته صحیح کتاب نه وایي هغه مسلمان نه دی. تا ته به ګورې وایي بظاهره، خو دوی ته تقیه وایي. تقیه دې ته وایي چې د مصلحت دپاره دروغ وایه. د هغې غټ کتابونه چې کوم د هغې د مذهب بنیاد دی پې، هغې کې دا دی چې دا موجوده قرآن شریف دې کې 3 قسمه تبدیلی راغلي دي. څه ځای کې کمې راغلی دی، فلانکي صورت ته وتې دی، فلانکي څه ځای کې زیاتې راغلی دی او څه پکې دواړه راغلي دي. نو چې سړی قرآن شریف ته صحیح کتاب نه وایي رونو، هغه د اسلام د دایرې نه بار دی. داسې ده که نه؟ دویم رونو دی یو 12 امامان فرضي پیدا کړي دي. هغه امامان چې د چا نوم علي هغه د خدای دوستان دي، اولیاء دي، او موږ ټول د هغې د ولایت قایله یو. خو دوی په بل شانتې عقیده لري. وایي دوی وایي دا د پیغمبرانو نه غوره دي. نو چې څوک بغیر د پیغمبر نه یو انسان د پیغمبر نه غوره ګڼي یې برابر ګڼي هغه سره، دا کافر دي رونو. د پیغمبر نه لاندې سړی یعنی یو امتی یا د پیغمبر اولاد چې پیغمبر نی، د پیغمبر سره نشي برابر. د پیغمبرانو خبرې هغه وحی او عصمت دا ټول دی فرضي امامانو لوي. نو دا خپل 12 امامان د پیغمبرانو نه غوره ګڼل. حضرت حسین د ټولو پیغمبرانو نه غوره ګڼي. او زمونږ د حضور پاک په باره کې د هغې 3 خبرې دي. یو قول دا دی چې د هغه نه کم دی، دویم دا دی چې برابر دی ورسره، دریم دا دی چې د حضور پاک نه غوره دی. نو چې سړی دا فرضي امامان د دې په هغه عقیدې مناسب هغه د پیغمبرانو نه غوره ګڼي، دا مسلمان نه دی. دریم رونو دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین ته کافران وایي، او ټولو صحابو ته کافران وایي بغیر د 5 کسانو نه. وایي دا ټول کافرو. خمینی وایي که زما په سعودي عربو کې اختیار راشي، زه به دا 2 بوتان چې د حضور پاک سره پراته دي دا به د حضور پاک نه وغورځوم. حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق. عمر فاروق ته په خپل کتاب کشف الاسرار کې زندیق وایي، حضرت عثمان ته قارون وایي، او حضرت ابوبکر صدیق ته کاهن وایي. د هغې په کتابونو کې یو شیعه کتاب مې کتو،
وی زمونږ سنیانو سره په دې کې خلاف نه دی چې دا غوره څوک دی او ناغوره څوک دی، نه دا غوره او د ناغورې خبرې وروسته دي. وی موږ دا اتحاد ثلاثه دا درې واړه خلفای راشدین یادوي، ابوبکر، عمر او عثمان. موږ دوی د ایمان د دولت نه محرومه ګڼو او سنیان ورته مسلمانان دي. نو چې سړی خلفاء راشدینو سره هلکه حضور پاک 22 کاله دین خور کړی دی په خپل ژوند کې، د هغه لوی اخلاقو، د هغه د دین، د هغه د ښکلي اخلاقو دا نتیجه شوه چې دا ټول غله کاسیر وو، صرف 15 کسان هغه مسلمانان کړي دي. دا د دوی عقیده. زه یو ځل په حرم شریف کې ناست وم، یو شیعه ملا راغلی د خمیني نه مخکې، دوی د یارې څه نشي کولی. اوس دوی بدماشي کوي په حرمینو شریفینو کې، ګندګي غورځوي، شیشې غورځوي، جلوسونه وباسي. نو ما زه په حرم کې ناستم، په ریاض الجنت کې کتاب مې کتل، یو شیعه باندې پېژنده، هغوی خو خاص پټکي وي، د غلې به یې ټیکې راوښکله، د یارې په هغې به یې سجده لګوله او زر به یې پټوله. مونځ یې وکړو، نو ما ته وایي ته د کوم ځای په عربۍ کې را سره خبرې کوي؟ هغه د عراق و. ما زه د پاکستان یم. وایي یاره دا حکومت ډېر خراب او سخت حکومت دی. ما ولې؟ وی ګوره د حضور پاک د روضې نه چاپېره سپیان ولاړ دي، نو چې څوک دا روضه مبارکه ښکلی نو سپیان یې منع کوي. سپیان ولاړ دي، پنجرې مبارکې ګوتې ور وړلو ته نه پرېږدي. که دا اجازت وکړي خو خلک به پنجره ماته کړي. او ټولو کتابونو کې دا لیکي چې ادب دا دی چې په عاجزۍ ودرېږه او سلام آس. نو دا ډېر سخت حکومت دی. نو ما ورته وی دا پنجره ولې ښکلی؟ پنجره خو اوسپنه ده، نو اوسپنه څو ښکلی. نو ما ته یې داسې برن برنو کتل. وی ته دومره نه پوهېږي چې دا پنجره د چا نه چاپېره ده؟ نو ما ورته وی ښه، د حضور پاک د وجې نه خو پنجره دومره بختوره ده چې د ښکلولو لایقه ده. نو چې هغه دواړه یاران ور سره پراته دي، هغه به د عزت خاوندان یې که بني. نو ما ته وایي یاره زه خو پې سلام ویم. ما زړه کې وی دام دروغ وی. د شیعو مذهب کې دروغ روا دي، هغې ته تقیه وی. وی چې پېښ شي چې یو سړی مخالف دی نو ته ورته دروغ وایه. ما زړه کې وی دا هم دروغ وی. وی زه به تاله د خپل وطن نه یو کتاب راولېږم، بل کال له ما یې ښه راولېږه. بل کال له شیعګان ناتل ماله یو کتاب راوړه، مراجعات ما سره دی، هغې کې یو فرضي قصه جوړه کړې د سني او د شیعه باز. نو اوس د شیعګانو یو مشر اتمانځو ته راځي، سړي ځان له پیدا کړي دي، خانان ور سره دي، ټول نه یو کس دي، پرازړو کې پیدا کړ، بابړه کې پیدا کړ، شیعه مردار دي. نو دا درې خبرې شوې. څلورم عایشې بیبي ته کنځل کوي، ټولو بیبیانو ته، خصوصا عایشه بیبي چې خدای هغه عالمانو ته معلومه ده چې کوم علم، کوم عزت، کومې درجې خدای په شیعګانو مقابله کوي. ګوره څوک درنه شیعه نشي. د نورو خبرو کې